نو عمر علي صاحب د کتونکو سره به نور که تاسې څه ښایسته شعرونه هم لیکلي هغه راسره شریک کړئ خوشحاله به شو. یو څو شعرونه دي چې ښه خر په راچه کوچۍ به غوره اوښان پېژني، ښه کشی او ښه بیلچه به زوی د دهقان پېژني، او زوی چې د پښتون وي د شملې او شړۍ قدر کړه، هره پښتنه پیغله نتکۍ او پیزوان پېژني، او چې زوی د دیاړي مار وي نو ټاټکی په سمسوکۍ ټکوي، هر پرزین تړکان د مور په غېږه کې سوان پېژني، او دلس نر سړی همیش نران یاران نران دوستان ساتي، نر سړی همیش نران یاران نران دوستان ساتي، او دلس سړی د کلي د ولس دلګان پېژني، او مخامخې خوشامن دي په شیشای د تن وینه څکي، کالا کوټوال کلیونی دی خو خپل ټول رقیبان. ډېره مننه عمر علي صاحب، کتونکو به زه هم د شعرونو بلا خوندونه اخیستي، نو بلکې داسې څه ښایسته کلام هم لیکلی غزل څه شعرونه که ما راسره شریک کړو خوشحاله به شو. ولې نه دا یو څو شعرونه مې لیکلي څه مزاحیه غونته کې دي، خیر که څه د شیخ په باره کې دي، بهرحال چې مته وایي نو د هغه نه زه بخښنه غواړم، خو لږ مذاق په وکړو پکې چې خوشحاله شو. ته چې چیړې زما جانان شیخه، راځي زما ستا خفګان شیخه، او زه چرته کېنه د جومات په ګوټ کې شم دې د ګیرې نه قربان شیخه، او کله تسبیح کله مسواک ورکوي، هسې به نه کوې خپل تاوان شیخه، او زما د یار دروازه سله ساتي زر ورشه وخت دی د اذان شیخه، او ګیره د یار په ننګو مه مږه خراب به شي د ستا ایمان شیخه، او باور مې ستا په تسبو خس نه کېږي، په زړه ښکارېږي راته وران شیخه، او پتا عمر کالا کوټوال پوه دی سپینه جامه کې شیطان شیخه. کتونکو تاسو د عمر علي صاحب نه دا غزل هم واورېد، نو غواړم چې نور شعرونه هم نو عمر علي صاحب زه یم که څه بل څه شعرونه هم لیکلي هغه هم راسره شریک کړي. بل یو شعر دی چې موږ مظلومان چې په خپل زړه باندې داغونه ګورو، موږ مظلومان چې په خپل زړه باندې داغونه ګورو، او هم مظلومان هم تماشبون یو چې ظلمونه ګورو، او بادي سموم دی رالوتلی د چمن په ګلشن، حزغي پراته دي خپیال بخپې ګرځو ګلونه ګورو، او راځه چې وازمیو رقیبه یا به تا او یا به زه پاتې شم، څه به په خوله سي د یو بل ایمانونه ګورو، او موږ به لا هم وایو چې موږ مسلمانان یو کلمه یو ویلې، د ورځې کو پردیس غیبت د شپې فلمونه ګورو، دغه ستا زړه او دا زما زړه کالا کوټوال جانانه، او بېګاله راشه شرطین د یو بل زړونه ګورو. ډېره زیاته مننه عمر علي صاحب، موږ له د وخت راکولو یو جهان مننه. کتونکو تاسو د عمر علي کالا کوټوال صاحب نه خوندور شعرونه غزل واورېدو، نو تر دې د مور خپل کوربار باچا ته اجازت، د کیمرمین وادي سره په لوی علم سپارم د لوی الله په امان.